هر کال په کابل ښار کې د باراني موسمونو په رارسېدو د کثافاتو له امله د بندو شوو ویالو اوبه سړکونو او د تګ راتګ لارو ته پورته کیږي چې له دې ستونزې بیا ټول ښاریان شکایت کوي او وایي کابل ښاروالي هغسې چې لازمه ده خپل مسؤلیت نه ادا کوي او د کابل ښار د اوبو ایستلو ویالې په سم ډول نه دي رغول شوې. اول تقاضا خو له حکومت ده چې کانالیزاسیون سیستم ته مکمل متوجه شي، باید کانالیزاسیون سیستم باید مکمل جوړ شي. دا داود خان له وخت دا کانالیزاسیون جوړ شوی ده په افغانستان کې، بیا له هغه نه وروسته هیڅ کار په کانالیزاسیون باندې نه ده شوی. د دوی په خبره که ښاروالي دا ویالې او کانالونه سم جوړ کړي ښایي تر ډیره دا ستونزه حل شي، خو د کابل ښاروالۍ د تنظیم برخې کارکوونکي بیا شکایت کوي چې خلک د خپلو کورونو او دکانونو مخکې ویالو ته کثافات اچوي چې دا هر څه بیا د اوبو ډیرېدو په وخت ویالې بندوي. کثافات اخلي په ویالې کې اچوي، بیا موږ ورته دا اوبه اچوي دا اوبه وړي، دلته بلونونه وړه دي ګنجایي دي کثافات نه لري چې ویسي اوبه کمې دي. بل دغه دکانداران دي جارو چې کوي خاوره ویالې ته وروي. د دوی په خبره که له موږ سره ښاریان په دې برخه کې مرسته ونه کړي موږ په یوازې ځان نشو کولی چې یو پاک ښار ولرو. بیا خلک د ښاروالۍ ته نامبردګي کوي چې ښاروالۍ کار نه کوي، چې خلک له موږ سره همکاره نه شي چې لاس کاله نوره موږ ووایو دا ښار نه پاکېږي او نه پاکولی شي. د کابل ښار اوسیدونکي له ټولو ښاریانو غواړي چې کثافات د خپلو کورونو او دکانونو مخکې وانه چوي او هغه ځایونه چې د ښاروالۍ لخوا ورته ټاکل شوي خپل کثافات هلته یوسي څو په دې ډول وکړای شو یو ښه او با فرهنګه ښار ولرو. کثافات خود در جاها میپرتن و بسیار کار خراب میکنن، بارش میشه دیگه میشه جاها را پر میشه، سرکات داو میگیره، بخیال کار خراب است. ایتو نفرهایی است که اینجا کثافات خود آورده موترش اینجا استاد بوده انداخته رفت در جوی ما گفتیم شو بر نندازه، نمی کار بسیار خراب کار است. د کابل ښاریانو په خبره د سړک پر سر او یا هم د ګلدانونو منځ کې کثافات اچول ډیر بد فرهنګ دی چې نور باید تر سره نشي.